یوه دان ده چې د پښتون سړي چېرته صبر کېږي او د اختر مخه ده په دې کې خو چې یو څو ورځې له کولاو کړی وي وړي چکر له اوبه د پارک نه بهر از چټي ولاړو د کیمرې هر څه فضول شوې ټیم هم ځایه شو پیسې هسې ولګېدې او پارکونه بند دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډېرو خوږو مینهوالو زه جاوید افریدي یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې د اواز ټي وي په شیشه باندې حاضر شوم مینهوالو باغیناران چوک کې ولاړې ما څنګه چې تاسو ته پته ده اختر شوکه د شپې ورځې دي او خلک جي په چکرو باندې راوتي دي او لاکډاون د وجې نه ډېر زیات پریشانه هم دي خلک ځکه چې څومره د سیل سپاټو ځایونه دي یقینا هغه ټول بند دي هغه تېر اختر هم داسې خراب توراب و یقینا بیا موږ اورېدلي وو چې په 16 تاریخ باندې به ټول بازارونه او هر څه به کولاویږي نن 16 تاریخ دی او دلته کې خلک راجمع شوي دي ستره دی ښه نو یو ورځ پې اورېدلي هم ده د دغه حوالې سره جي د یو څو ملګرو نه به تپوس کوو چې دا پارکونه کولاو نه شول بازارونه کولاو نه شول پښتانه خفه دي او که نه خوشحاله دي د دې حوالې سره پروګرام در سره جي ډېر زیات شیر کوي او در سره وګورئ او یو ملګري را سره راشئ ملګري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام زه تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ لا په دې موبایل باندې دومره موږ اواز اوچت کړو موږ له موقع راکړه مننه د حالاتو حوالې سره څه ووایه تقریبا 16 تاریخ یې ټیم ورکړی و بازارونه به کولاویږي پارکونه به کولاویږي کولاو نه شول د دې مطلب حکومت په دې کې څه غرض دی یا څه ویل غواړي زه به ډومبې دا ووایم چې حکومت موږ سره ظلم کوي زیاتی کوي ځکه چې 16 تاریخ یې ورکړی و چې لاکډاون به کولاویږي هغې باوجود هم لاکډاون کولاو نه شو موږ دا 3 ورځې په کورونو باندې تېرې کړې اخر موږ تنګ شو تنګوالي له لاسه موږ بار راووتو ډېر وګرځېدو بار کور نه بار خو ګزاره نه کېده دې نه بعد موږ راووتو دلته بار او تقریبا ټول کال خلک کار روزګار وکړي یا څوک سکول وایي څوک تعلیم کوي نو تقریبا دغه یو اختر کې سړی وګرځېږي خامخا که نه نو دا اختر هم زموږ بند شي هر څه بند شي نو حکومت مطلب ظلم کوي موږ سره همداسې ده بالکل حکومت موږ سره ظلم کوي ځکه چې یو سړی ټول کال کینی په کور باندې کینی اخر هغه هم تنګېږي نو همدا یو هفته نیمه چوټي میلاو شي پکار ده چې حکومت پارکونه کولاو کړی وي سیلونه یې کولاو کړی وي یعنی سوات کالام ناران او داسې اسلام آباد شو دا هر څه بند دي نو موږ اخر څه وکړو چېرته لاړ شو 16 تاریخ ټیم ورکړی ولې کولاو نه شو دې حکومت څه غرض دی یار څه ووایم خو بس حکومت له پکار چې کولاو یې کړي تاسو خفه یې لکه خوشحاله خو نه یې نه بالکل دا ملګري راته ویل وایي ښه دي چې هر څه بند دي وایي کرونا ده پلان کې دی تاسو څه وایئ نو دې کې به زه دا ووایم چې هغه به څه کار ډیوټي به نه کوي خوشې به ګرځي ځکه چې کار ډیوټي والا کم سړي هغه تنګېږي نو حکومت چې لاکډاون لګولی نو په کار دی چې خلاص یې ممکن ځکه چې هغوی خپله ویلي و چې 16 تاریخ باندې به لاکډاون کولاویږي نو هغې باوجود هم حکومت خپله وعده پوره نه کړه او لاکډاون اوس هم لګېدلی دی ډېره مننه ملګري د ټیم راکولیو جهان مننه باغیناران چوک کې ولاړ یم او مخامخ باغیناران چې کوم پارک دی ورسره تاتاره پارک دی دا شان شاورزو یا نور چې څومره پېښور کې پارکونه دي یقینا دا په مکمل طور باندې جي بند دي د دې حوالې سره موږ د عوامو نه تپوسونه کوو خلک څه وایي ټیک ټاک کر خو نه یې امن دی خیر ټیک ټاک والا یې که نه څنګه السلام علیکم امن دی ښه یې جوړې 16 تاریخ باندې حکومت اعلان کړی و 400 به کولاویږي پارکونه بازارونه موږ هم په تمه وو چې ځه چکرې نن تقریبا 16 تاریخ اورېدلی دی او ورسه مغه شانته بند دي حوالې سره تاسو خفه یې که ښه شوي چې بند دي یو طرف ته ښه شوي ځکه چې دا کرونا کنټرول کول هم ډېر پکار دي که نه پښتانه بیا مطلب اسمان ته خپې اوچتوي که نه دا خو چې د پښتون سره دا یوه دان ده چې د پښتون سړي چېرته صبر کېږي او د اختر مخه ده په دې کې خو چې یو څو ورځې له کولاو کړی وي د خلکو سامانونه او یو شی بل شی چې یو څو ورځې کولاو شوی وي نو دا کرونا به بیا لږه زیاته شوې نه وي که نه بس مطلب اندازې سره پکار و همدې سایز کې به وي نو که درته ووایم چې بس د خپل ځان خبرو که ته خفه یې که خوشحاله یې زه خفه یم چې دا هر څه بند دي که نه بغیناران پارک ته ګورئ او بس هسې وله سترګې غړوئ او ورتلی نه شو دا وګورئ نه مونږ کیمرامین صاحب راځه کیمره راوله چکر له اوبه د پارک نه بهر از چټي ولاړو د کیمرې هر څه فضول شوې ټیم هم ځایه شو پیسې هسې ولګېدې او پارکونه بند دي ستاسو دا خواهش چې پارک کې دننه تصویران وباسو انجویمنټ کو صحیح ده که نه ښه ډېره مننه ملګري د ټیم راکولو یو جهان مننه راځئ موږ سره راځئ ملګري راشه السلام علیکم وعلیکم السلام ټیک ټاکر خو نه یې نه یم ښه ما ته خو داسې ټیک ټاک والا ښکاري نه بس نه ښه الله دې ټیک ټاک والا ته هدایت وکړي د حالاتو حوالې سره موږ د خپل پیج نه پروګرام کوو اواز ټي وي شیشه ده حکومت اعلان کړی و ګورنمنټ چې 16 تاریخ نه بعد به هر څه کولاویږي تقریبا 16 تاریخ نه خبر اورېدلې ده مکه شانته هر څه بند دي پښتانه په بسونو باندې خپل ټیم ضایع کوي د دې حوالې سره تاسو څه وایي والله زه اوس خپله راغلم ما ویل پارک مار ته به لاړ شو خو پارکونه بند دي دا کرونا مرونا هېڅ فضول داسې ده
خلک کړي دي او دا په دې خلک حکومت پیسې راشي کنه تاسو په سکرین راشي ښه او زر د زر دا کولو کې د ماشومان چې هغه کې خوشحالي کې لوبي کې کور نه راوتي دي په دې وجه باندې چې موږ پارک ته لاړ شو پارک بند دي نو بیا ماشومان خفه یې ماشومان خفه یې چې جاړي مور دم جاړي پلار دم جاړي چې دا وګوره موږ چېرته ځینو هغه لارې بند دي بالکل نو دې دا درخواست چې دا لارې کولو شي تاسو مطلب په دې باندې خفه یې چې دا څه بند دي موږ په دې ډېر خفه یو سرک په دا غاړو باندې په ټول خلک ولاړ دي دا وګوره دا افسوس خبره ده ډېره چې دا کولو شي ډېره حکومت له مطالبه شته حکومت له چې دا کار حکومت لکه بند کړی دی که نه حکومت له پکار چې دا بس حکومت ته خدا درخواست دی چې دا شی داسې دې کولو کې دا کرونا منونه دې ختمه کړي دا همدې راوستې نو دې ختمولی شي همدې وختموي لاسونه ورته لږ پړه کوئ که نه جي د ډارګیرنې لپاره کیمرامین صاحب دا ټول راوله یو جهان مننه مینوالو دغه ملګري خبرې اترې تاسو واورېدې یقینا هر پښتون هر کس خفه دی جي ولې چې دغه اختر ورځو کې جي خلکو دا تمه یو تمنای چې موږ بځو چکرو ته بځو او راځه کیمرامین صاحب راځه تاسو بیخي خپې کار نه کوئ یار ښه ملګري څنګه السلام علیکم څنګه جي ښه یې صحت هم ښه نامه دې څه ده د کوم ځای جي شاهد یم او شین رنګ کې اوسېږم دلته چکر ته راغلی او دلې چکر له راغلی پارکونه خو بند دي که نه او دا پارکونه به څه کېږي څه مطالبه ده په دې دوران ته ډېر خلک ګوري څه چا نه حکومت نه څه غوښته یا د هر څه بند دي خفه یي که خوشحالي ښه شوي دي سړیتوب کار شوی که نه بد شوي نه بد شوي دي ځکه چې ټول عوام ډېر خلک راغلي دي په دې خواهش باندې چې موږ سیل وکړو چکر ته راغلي دي دلې پارکونه هم ټول بند دي خلک بهر ناست دي او بهر روډ باندې سوله تاریخ یې ټیم ورکړی و نن خو تقریبا سوله نه خبره اورېدلې ده ولې او که نه سوله هر څه نور کلاو دي او پارکونه بند کړي دي چکر یې او دکانونه یې کلاو کړي پارکونه بند دي حکومت نه هم دا مطالبه ده چې هر څه یې کلاو کړي حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ له دې پارکونه کلاو کړي دا یو بل کس ولاړ دی وعلیکم السلام ملګري تا ته سلام کوم السلام علیکم وعلیکم السلام تعارف را سره کوه د کوم ځای او نامه دې څه ده زه وجیرنګ روډ څخه تعلق ساتم ښه جي اول ته د باغیناره ته راغلو خو باغیناره بند دي ځا چوک ته راغلو مې لږ وړه بله خوشحاله خو بازارونه خو بند دي اول یې چې یاد کړی 8 تاریخ اوس دا د نن 16 تاریخ دی نن 16 دی اوس و چې 24 تاریخ دی صحیح شو جی خبره 24 تاریخ ته اوس 24 تاریخ ته لاړه اول چې یو کال لاک ډاون مت پیلو کوم چې جی دا کارونه چې سره په روزو کې راځي یا اختر مخې ته راځي خو شو هغه نه مخکې چې دی او بل لا چې هفته اتوار به چوټي وه صحیح شو هفته اتوار به چوټي وه دا 15 ورځې موږ کار لتو اوس زموږ دا 15 ورځ ده دوکان نیم ته دوکانونه بند دي اوس دې نه پس چې 24 تاریخ پورې ټیم دی اوس زموږ دا سوچ کو دا نه چې دې نه پس لیړ شي نو خو دې نه پس موږ څه کوو صحیح خبره بالکل او نن موږ د باغیناره ته راغلو باغیناره بند اوس د موجوده حکومت پی ټی آی چې کوم دی د دې نه تاسو متاثره یې که نه لعنت دي شي په داسې حکومت بس موږ په دې حکومت باندې لعنت وکړو موږ په دې باندې لعنت وکړو آینده چې کوم الیکشن روان دی آیا پی ټی آی ته به تاسو څنګه نظر باندې یاره زما خو دا پیل دی که نه حکومت ته صفا الفاظو کې وایه نه بس زما خو همدا خوښه ده که نه چې یو هم کس ته اوت نه اچوم زه یو کس ته مه اوت نه اچوم بس یو کس ته مه اوت نه اچوم پوه شوې موږ دا اوټ ورکړی دی د دې اوټ دا مطلب شو چې یاره موږ د عوام دی وکړی ډېر لاسونه ورته جیو پړه کوي ډېر ښکلی پیغام دغه شانتې صفا او چې کوم مطلب د زړه نه څوک خبرې کوي که دغه شانتې څوک اثر نور پیدا شول یقینا زموږ ملک به ډېر مخکې لاړ شي ډېره مننه د ټیم راکولو یو جهان مننه الله دې خوشحاله ساته مینوالو د ملګرو خبرې اترې تاسو واورېدې خلک چې کوم د لرې ځایونو نه راغلي دي سیل سپاټې دپاره خو افسوس خبره ده چې دلته کې هر څه بند دي او خلک چې پښتانه خفه دي ملګري سلام درته کوم السلام علیکم ورحمت الله نامه دې څه د کوم ځای دوستانو د بادر کلي نه یم د رحمان بابا د کلي نه بالکل جی د حالاتو حوالې سره موږ پروګرام کوو که نه هر څه بند دي هر څه خراب خراب دي خلک خفه دي یو دوه خبره سره شریک وکړه یاره خبره خو مین دا ده چې دا ملک بس لنډو کې د انتشار په مخ روان دی چې څه ټیم د محرم ټیم راشي نو لاکډاون هم ختم شي هر څه ختم شي خو چې څه ټیم د مسلمانانو چېرته کې خوشحالي وي یا چېرته بل څه وي نو لاکډاون راشي بالکل نو زه لنډو کې دا پیغام ورکوم د عمران خان له چې دا لنډو کې دا د عیسایانو طرف ته ډېره توجه ورکړي خو مسلمان طرف ته بیخي توجه یې نشته دی دلته کې چې کله مسلمان خوشحالي راشي دوی په خفګان آواز وکړي چېرې کرونا ده یا دا دي یا هغه دي وغیره وغیره ټیک ټاک والا خو نه یې که نه نه ټیک ټاک والا نه ټیک ټاک والا ته دعا وکړه الله دې ټیک ټاک والا له هدایت وکړي یار آمین السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښه نامه دې سره کوم سبحان الله
نامه مې د جمرود علاقې نه تعلق لرم. د حالاتو حوالې سره موږ چې د خپل پیج نه پروګرام کوو که نه حکومت چې 16 تاریخ ټیم ورکړی و ګورنمنټ د نخ نه اعلان شوی و هر څه به کولاوي کې اوس 24 تاریخ ورکړی دا خلک هم راوتي دي دې حوالې سره یو دوه خبرې سره شریکې که تا ډېر زیات خلک ګوري په دې ډول په دې کې خو خبره داسې ده چې حکومت خو 16 تاریخ ورکړی و خو دې کې حکومت زیاتی کوي عوام سره لکه عوام خو ډېر زیات تنګ شو دې نه بعد به عوام بیا چې هر څه کوي د حکومت بیا اغېز ذمهوار دی نور حکومت له پکار دي چې عوام لم یو لار راوباسي لکه تر څو پورې به دا لاکډاون وي دا به کال وي 2 به وي 3 به وي 10 به وي تر د حده پورې خو بیا عوام نشي ټینګېدی صحیح خبره نو حکومت له پکار دي چې عوام لم یو لار کولاو کړي موجوده حکومت چې کوم د پی ټی آی والا که نه دې نه تاسو متاثره یئ که نه دا حکومت ستاسو خوښ نه شو صفا خبرې به خو د یو سړي هم نه دی خوښ چې چا دې لوټ ورکړی دی چا دې پسې ښه لاس دا اچولی دی هغه هم دا حکومت نه دی خوښ خفه دي پې هر سړی پې خفه دی که ملا دی او که مسلمان دی او که کافر دی پې خفه دی دا باغناران چوک دی که نه دلته کې چې لرې لرو علاقو نه خلک راغلي دي چا ډېرې پیسې لګولي ډېر ټیم یې ضایع کړی دی ډېر تکلیف یې کړی دی چې موږ به پېښور ته ځو باغناران پارک به ګورو هغه خلک دلته کې اوس مطلب په دې پړتاسونو باندې په دغه چوکونو باندې خپل ټیم ضایع کوي د دې حوالې سره څه وی د هغې څومره ټیم ضایع شو د هغې پیسې ولګېدې هغه چې کوم د خفه به اوس واپس ځي ځکه چې پارکونه بند ولا ګوري خو ورنه تلې نه شي دې حوالې سره څه وي دغه خلکو باندې خفګان پکار دی حکومت له دې باندې نظر ساته پکار دی په کار خدا د حکومت کار دی دی که خو موږ هېڅ هم نشو کولی ځکه چې زموږ دومره وس نشته چې دې خلکو ته موږ لار وباسو دوی له به صرف حکومت لار راوباسلی شي موږ نشو کولی دا په دې حالاتو خوشحاله یي که خفه یي هر څه بند دي ښه شوي که بد شوي یاره بد شوي چې دې سره د ملک حالات نور هم خرابېږي حالات خرابېږي ډېره مننه د ټیم راکولو